هماغه الله دی چې تاسې په وچه او لمده کې ګرځوي، لکه چې کله تاسې په کشتیو کې په سپرېدو په موافق باد سره خوشحاله سوکاله سفر کوئ او بیا په ناڅاپي ډول مخالف توند باد راوالوزي او له هرې خوا نه څپې څپانده کیږي او مسافران انګیري چې په طوفان کې راګیر شول. په هغه وخت کې ټول خپل دین یوازې د الله لپاره خالصوي او داسې دعاګانې غواړي چې که تا مونږ ته له دې بلا څخه نجات راکړ نو مونږ به شکر ویستونکي بندګان شو. خو هغه چې کله هغوی وژغوري نو بیا هماغه خلک له حق څخه په انحراف کولو په ځمکه کې په سرکشۍ لاس پورې کوي. ای خلکو، ستاسې دا سرکشي برعکس همدا ستاسې په زیان تمامه شوې ده. د دنیا څو ورځني خوندونه دي واخلئ، بیا زمونږ لوري ته ستاسې راګرځېدل دي. په هغه وخت کې به مونږ در وښیو چې تاسې څه کول. د دنیا د دغه ژوندانه مثال چې تاسې د هغه په نشه کې مست یې زموږ له نښانو څخه غفلت کوئ داسې دی لکه چې له اسمان نه موږ اوبه ورولې، نو د ځمکې حاصلات چې انسانان او څاروي ټول یې خوري ښه ګڼ شول. بیا په همغه وخت کې چې د ځمکې خپل پسرلی و او کښتونه ښکلي ښایسته پکې ولاړو او د هغې څښتنانو دا ګڼله چې اوس موږ له دې نه په ګټه اخیستلو قادر یو. په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې زموږ حکم راغی او موږ هغه داسې تالا والا کړل چې ته به وایې پرون هلته له سره څه شی نه و. په دې ډول موږ خپلې نښانې د هغو خلکو لپاره په ډاګه څرګنده وړاندې کوو چې فکر کوونکي پوهېدونکي دي.